نن ورځې تازه او باد خبر افغانستان کې د ډیرو ورښتونو وړاندوینه 22 ولایتونه به د سیلابونو خطر سره مخ شي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو روغ راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې بارانونه واوري. د هوا پیژندنې نړیواله اداره د افغانستان د وروستیو 2 میاشتو په تیره بیا د اپریل د میاشتې ورښتونه له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو شدید بللي دي. د دغه ورښتونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلونه بهیدلي چې له کبله یې د سرومال ډیر تاوانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلونو، برېښنا او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون په یوه خبرتیا کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د سیلونو د جاري کېدو احتمال شته. خبرپاڼه زیاتوي په سرنګونو، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، لغمان، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او بامیان ولایتونو کې له 15 تر 45 ملي مترو پورې د ورښت اټکل کیږي. یو شمېر افغانان د وروستیو ورښتونو ته خوشحاله دي او وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو د سطحې له لوړېدو او د وچکالۍ د خطر له کمېدو سره یې مرسته کړې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي محمد اشرف ازادي راډیو ته وویل، بې له شکه چې د انسان په مړینه هر څوک خوابدي کېږي، لیکن د بارانونو ګټه یې دا بولم چې یوازې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څه ناڅه د برمو او اوبه لري. د نورو ډیرو ولسوالیو لکه غورک، نیخ، شاه ولیکوټ ولسوالیو کې تر مخکې لاندې اوبه بیخي وچ شوي وي. خلک بیریدل چې د څښاک اوبه به پیدا نه کړو. د هلمند د بغرات، نوزاد، موسی کلا ولسوالیو حال هم دغسې دی. بارانونه ډیره ګټه ورسوله، د اوبو سطحه یې لوړه کړې، ډنډونه یې ډک کړي دي. خو یو شمېر نور وایي چې د ورښتونو له کبله نه یوازې انساني تلفات پیښ شوي، بلکې د دوی ځینې کرنیز حاصلات یې تباه کړي دي. د زابل اوسېدونکي نبی الله زابلي ویلي، زموږ په زابل کې ولس سخت وځپه. مثلا بادام چې د زابل د خلکو د عاید تر ټولو مهمه میوه ده، 80 تر 90 سلنه له منځه وړي. دغه راز یې شکرپاره چې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د اوسېدونکو تر ټولو مهمه میوه او د عاید منبع ده، 80% له منځه وړې ده. د وروستیو 2 میاشتو د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله تر 100 ډیر افغانان مړه او ژوبل شوي، سلګونه کورونه ویجاړ او همداراز سلګونه څاروي تلف شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې جمع شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.